د ملا هبت الله پریکړه د شریعت خلاف ټول افغاني رواجونه بندو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو مطبوعاتي ادرسونو په کندهار کې د ملا هبت الله په مشرۍ د شوې غونډې ځینې پریکړې شریکې کړي دي چې ویې له هغو څخه د دیو په وینا د هغو ټولو افغاني رواجونو او دودونو بندول دي چې لګښت او اسراف پکېږي. په دې غونډه کې همدارنګه د هغو انساني ویښتانو په سوځولو هم پریکړه شوې چې هڅه کېده پاکستان ته قاچاق شي، خو د دوی جنګیالیو په مختلفو ولایتونو کې نیولي دي. خبر کې ویل شوي امر بالمعروف، حج، اوقاف، پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو چارو ادارې، سترې محکمې، مرکزي دارالفتاء او علماو شورا ته دنده وسپارل شوه ټول هغه بد افغاني رواجونه تثبیت او د مخنیوي لپاره ورته یوه طریقه جوړه کړي چې ډېر لګښتونه او اسراف پکېږي او د ملا هبت الله دفتر ته دی وسپاري. د بندیزونو نښه کولو د لړۍ دوام لري او ژر به پر پاتې نورو برخو هم ولګول شي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.